یو درې مثال یې درته ښیم چې پېښ یې چې مونځ پرېښودل نشته. یو سړی وي دشمنان یې وتړي ونې پورې او ټوپک یې ورته ونیسي اوس یې ولي او دغه وخت کې د مانځه وخت یې مونځ قضا کېږي. دوی به په تړلو حالت کې په اشاره مونځ کوي هر طرف ته یې چې مخې مونځ به نه پرېږدي. یو ښځه ده اولاد یې شروع شو، نیم بچی ترې شوي دی او نیم نه دی شوی. کله اولاد باندې ډېر وخت تېرېږي او د مونځ وخت وي نو دا به هغه وخت کې مونځ کوي، ځان ته دې کسبې کړي، ځان ته دې کنده جوړه کړي، خو مونځ علي ته معاف کېږي چې ټول بچي وشي. که یو سړی په جیل کې پروت وي په داسې کوټه کې د کابل د مزنګ کې چې هغه ټوله پلیته وي او اوبه پکې نه وي د تیمم سنې هم به دې مونځ کوي په اشاره به کوي. نو چې داسې وخت کې مونځ نه دی معاف نو په دکان به معاف شي، په سیاسي جلسو به معاف شي، په زنده‌باد به معاف شي، په نسوارو خرڅولو به معاف شي. نه مونځ نه معاف. مونځ کول ضروري